سلامونه. دوستانو، نن به تاسو ته زه د ښه شخصیت روزل یا جوړول په اړه تاسو ته یو څو مهمې ټکي یا پاملرنه زه غواړم چې تاسو ته ووایم. دا لاندې څو ټکي چې 8 ټکي دي، زه غواړم چې دا تاسو ته بیان کړم. اول دا دی چې خپل که چېرته ته خپل شخصیت جوړول غواړئ، خپل ځان وپېژنئ، خپل قوتونه او کمزوري درک کړئ او دا به در سره مرسته وکړي چې ځان څه رقم باید سنبال کړئ. دوم، اخلاقو ته ارزښت ورکړئ، یعنی رښتینولي، امانتداري، مهرباني، درناوی او عادلانه چلند د ښه شخصیت بنسټونه دي. دریم، ثابت قدم اوسئ، یعنی که چېرته که د اخلاقو یا اخلاقي اصولو پیروي کوي نو په هر حالت کې پرې ودرېږئ، نه یوازې چې خلک مو ګوري. څلورم، مطالعه وکړئ او زده کړه وکړئ. د دیني اخلاقي او انساني ارزښتونو په اړه کتابونه او لارښوونې ولولئ. پنځم، د نورو درناوی وکړئ، یعنی د نورو نظرونو ته غوږ ونیسئ، د هغوی احساساتو ته درناوی وکړئ او له توپیرونو سره زغم ولرئ. شپږم، ښه عادتونه تمرین کړئ، لکه د صبر، زغم، بښنې، مننې او صداقت عادتونه. اووم، د ښه شخصیت لرونکو خلکو سره ملګرتیا وکړئ، ځکه چې ملګري پرې شخصیت ډېر تاثیرات لري. او اتم، له تېروتنو زده کړو، یعنی د کوم زده کړې چې تا تېروتنه پرې کړې دی، که تېروتنه مو وکړه ځان ملامت مه کوئ، بلکې ترې زده کړه وکړئ او ځان ښه کړئ. یعنی هر کله چې تاسو یو تېروتنه کوئ ځان مو ملامتوئ، هغه داسې فکر وکړئ چې هغه یو امتحان دی چې تا هغه امتحان کو، دا بیره ناکام شو، نو بل ځلي هغې باندې تاسو باید کار وکړئ چې تر څو هغې کې تاسو کامیاب شئ. هر کله که ته د خلکو سره وګرځېدلی نو د هغې ښه عادتونه تا هم کولی شي چې په هغې عادتونو باندې بلد شي. که چېرته ته د بدو خلکو سره ګرځې او بدو خلکو سره کښېنې او پاڅېږې، د هغې ټول عادتونه تا ته هم رسېږي او ته هغې باندې ته عادت کېږي چې همغسې عادتونه ته هم ولرئ او په آینده کې همغه عادتونه کېږي چې مثال همغه کارونه ته ترسره کړي. نو همیشه که ښه شخصیت غواړئ نو ښه خلکو سره کښېنئ او ښه خلکو سره پاڅېږئ، ښه خلکو نظرونه واخلئ، ښه خلکو نه هغه مشوره وکړئ تر څو چې خپل هغه کار په اسانۍ سره مخته بوځئ. مننه دوستانو، دا و زما کوم برنامه چې تاسو ته لپاره جوړ کړو. السلام علیکم.